دومره حادثو ته ضرورت څه دی ما خو ترنه کلکه توبه ویستې وه سترګو کې کاسو ته ضرورت څه دی زه خو لا روټۍ پیدا کولی شم تا ته ګډېدو ته ضرورت څه دی زه خو لا روټۍ پیدا کولی شم تا ته ګډېدو ته ضرورت څه دی څه ګینې رښتیا د قرآن ټکی دی نه د وي بنګړو ته ضرورت څه دی څه ګینې رښتیا د قرآن ټکی دی نه د وي بنګړو ته ضرورت څه دی کتونکي دي او مینهوال دي هغو ته سلامونه او حضرت جمال صاحب تاسو سره په خدمت ډېر وخت پس ملاقات وشو نو ډېر خوشحال شوم جمال صاحب الله دې ژوندی لره الله دې ښه ساته کلام ته به راشم جی کلام ته به راشم بلکل سیل ننګیال صاحب کلام دې وایي سترګې دې واړوه نظر واړوه بیا مه راځه سترګې دې واړوه نظر واړوه بیا مه راځه او چې زی په ځان پسې دا ور واړوه ډېر زبردست سترګې دې واړوه نظر واړوه بیا مه راځه چې زی په ځان پسې دا ور واړوه بیا مه راځه زما مطلب دا دی چې زړونه د یو بل نه تور شي زه چې د نوم واخلم ته سر واړوه بیا مه راځه ډېر زبردست زما مطلب دا دی چې زړونه د یو بل نه تور شي زه چې د نوم واخلم ته سر واړوه بیا مه راځه او پام چې دا خپل غرور په خپله په راتلو مات نه کړي پام چې دا خپل غرور په خپله په راتلو مات نه کړې تلو کې په بله ډخ څادر واړوه بیا مه راځه او زه خدای دې مل شه نور دې زوړ څادر ته نشم کتی زه خدای دې مل شه نور دې زوړ څادر ته نشم کتی او رمې د ګډو په خیبر واړوه بیا مه راځه او اخري ځل راته د لرې نه لاس وښوروه ماښام کې مې په شر واړوه بیا مه راځه اخري ځل راته لرې نه لاس وښوروه ماښام کې مې په شر واړوه بیا مه راځه او څه هره ورځې یو کاڼي پسې ځي او راځي په یوه ورځ دا غر په غر واړوه بیا مه راځه څه هره ورځ یو کاڼي پسې ځي او راځي په یوه ورځ دا غر په غر واړوه بیا مه راځه او زما یقین ده چې راځي به که هر څونه راځي زما یقین ده چې راځي به که هر څونه راځي په بل اړخ زما باور واړوه بیا مه راځه او چې اخري ادا دي ټول عمر ته یاده ساتم زلف جبین نه په هنر واړوه بیا مه راځه او بنګړي دې مات که رومال وشلوه زما په وړاندې زه رازړې نښې بهر واړوه بیا مه راځه او زه وطن پرېږده د دې خاورې قابل نور خلک دي د وطن خاورې په منظر واړوه بیا مه راځه ګل ګلاب سپرلو ته ضرورت څه دی ګلاب سپرلو ته ضرورت څه دی دومره حادثو ته ضرورت څه دی ما خو ترنه کلکه توبه ویستې وه سترګو کې کاسو ته ضرورت څه دی زه خو لا روټۍ پیدا کولی شم تا ته ګډېدو ته ضرورت څه دی زه خو لا روټۍ پیدا کولی شم تا ته ګډېدو ته ضرورت څه دی څه ګینې رښتیا د قرآن ټکی دی نه د وي بنګړو ته ضرورت څه دی څه ګینې رښتیا د قرآن ټکی دی نه د وي بنګړو ته ضرورت څه دی پاکه د وطن ځمکه جومات دلته مسلو ته ضرورت څه دی او بس چې قرآن څه وایي صحیح وایي نورو مسلو ته ضرورت څه دی او خولې مو په تازه زخمونو ایښي دي مونږ ته اننګو ته ضرورت څه دی ته جومات اوچت که د کردار په زور پاس پې منارو ته ضرورت څه دی ته جومات اوچت که د کردار په زور پاس پې منارو ته ضرورت څه دی نن دی که سبا دی بربنډیږو به نه اخلو جامو ته ضرورت څه دی او کډ مې بهر کې ور مې پورې کو اوس د شراتلو ته ضرورت څه دی مونږ خو شهادت پیدایشي راوړو مونږ ته جنازو ته ضرورت څه دی مونږ خو شهادت پیدایشي راوړو مونږ ته جنازو ته ضرورت څه دی او زه په دروغو هم یقین لرم شپږ کلمو ته ضرورت څه دی زه په دروغو هم یقین لرم شپږ کلمو ته ضرورت څه دی او دغه کاڼي لږ دي چې ما وړي دي سر ته مې ښځو ته ضرورت څه دی دغه کاڼي لږ دي چې ما وړي دي سر ته مې ښځو ته ضرورت څه دی او دلته خو ځوانۍ پورې هم نه رسو ورک دي شي بچو ته ضرورت څه دی او تا خو د جومات چندې وهلې دي ستا حج او عمرو ته ضرورت څه دی تا خو د جومات چندې وهلې دي ستا حج او عمرو ته ضرورت څه دی او زړه کې د منظر په غم خوشحاله وه خامخا ټپو ته ضرورت څه دی ډېره مننه جي ډېره مهرباني جي ښه وایي ستا بد او خپل خلوص په یادوي چرته به جاړي ستا بد او خپل خلوص په یادوي چرته به جاړي او خپل زړه به زوروي را زوروي چرته به جاړي او ډولۍ ته چې خطا ویلې کوم دی ما ویل پرېږده په سر به تورې خاورې بادوي چرته به جاړي ډولۍ ته چې خطا ویلې کوم دی ما ویل پرېږده په سر به تورې خاورې بادوي چرته به جاړي فکرونو کې به ډوب وي سړی
کرخې به راکاږي او تیلي به ماتوي را ماتوي چرته به جاړي مړ نه دی را پیدا به شي شور مه کوئ یارانو د عشق سره به حسن جنګوي چرته به جاړي د زړه په کلاګانو به یې تورې زلزلې وي تصویر ته به دې اوښکې وروي چرته به جاړي او کوي به د کوشش د هیرولو په دې چل ول ستا نوم به د خپل نوم نه ورانوي چرته به جاړي سودا ورسره نن سبا سیوا وه ستا د سترګو اوښان به د فکرونو باروي چرته به جاړي سودا ورسره نن سبا سیوا وه ستا د سترګو اوښان به د فکرونو باروي چرته به جاړي او باسي به ازغي په بل ازغي د زړه د سر نه په زور به د جانانه هیروي چرته به جاړي او باسي به ازغي په بل ازغي د زړه د سر نه په زور به د جانانه هیروي چرته به جاړي او په مونږه یې څه زور دی خو راځئ چې کور ته لاړ شو پرېدی ورپسې خپل مازغه به خوري چرته به جاړي او د مینې خونخوارکو حادثو ته به ولاړ وي خپل صبر به په جبر شرموي چرته به جاړي سپوږمۍ چې هم نه لیدو منظر نو خپله پوه شه په ځان پورې به ستوري خندوي چرته به جاړي اوس مې ته نه وکړو چې دا رنګ دی ولې تور دی سلګو کې راته وایي د لالي د مرګ نه پس مینه والو دا و زموږ ډېر زیات محترم امام منظر صاحب انشاءالله په بل پروګرام کې به بیا ملاویږو د دې سره به وخت په وخت بیا هم ملاقات وکړو منظر صاحب یو جهان ډېره مننه